همچنان یک همایشی از طرف اعضای محترم ولسی جرگه در دفاع از موضوع و موقف با افتخار ارگان‌های امنیتی افغانستان و دفاع افغانستان به نمایش گذاشته شد. این در واقع حمایت مردم افغانستان را تمثیل میکنه. کشور عزیز ما افغانستان در سال جاری شاهد تحولات ژرفی بوده است. عمده‌ترین این تحولات پایان روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بود. بدون شک بخش عمده مسئولیت این تحول عمده تاریخی به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود و خوشبختانه که این نیروها توانستند پیروزمندانه مسئولیت‌های خود را به انجام رسانیده و امیدواری زیادی را در میان مردم و جامعه نسبت به آینده باثبات افغانستان خلق کنند. نننی د وکیل صاحبانو دغه نیک اقدام چې تاسو ګورئ اوس چې تاسو راغلي دا د دې لپاره و چې موږ د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت په حمایت باندې او دوی ته جرأت ورکولو لپاره موږ دا پروګرام جوړ کړی او په څنګ کې موږ په تاسو ولل په نن تالار کې مونږ یو قطعنامه صادره کړله چې په هغې کې مونږ د هغو ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت شهیدانو کورنیو لپاره یو بنیاد جوړ کړو په نوم د بنیاد د سرباز او په څنګ کې مونږ خپل د کوم وکیل صاحبان چې اوس حاضر دي د خپل معاشونو نه لس ورځې د بنیاد ته بنیادګذاري وکړه، یعنی د بنیاد لپاره مونږ احیانه لپاره ورکړل. حرکت امروز یک حرکت بسیار قوی است، یک حرکت مردمی است و بیانگری است که سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان بخصوص نماینده‌های مردم افغانستان به گونه بسیار قوی از نیروهای امنیتیشان حمایت میکنند. باور ما است که سیاستمداران و کسایی که خودشان قانون میسازند این خواسته ها را در قالب قانون انشالله به حکومت افغانستان توصیه خواهد کرد که همش عملی شود.